صحابه کرامو د هغه د اخلاق ناشنا واقعات ذکر کړی دي او تاریخونو کې او په کتابونو کې چې کوم دي امامانو نقل کړی دي. حدیث د بخاری او مسلم کې راځي، سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وي خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ما وي د نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا لس کال خدمت وکړو، لس کال ما هغه سره تیر کړو چې کوم دی د هغه خادم وم. دا څومره بختور انسان او زما عزتمندو. اکثره زمونږ تاسو په عرف کې یو سړی یو غټ شیخ او یو غټ عالم خدمتو کې څه خوشحاليږي پی چې د فلان کې شیخ صاحب او فلان کې مولوی صاحب چې ګنده ما خدمتو کو دا کار مولا حاجت مولا پورا کو. یا بعض خلک چې کوم دنیوي مثلا هغه خدمت ته خوشحاليږي، د باسهانو خدمت ته خوشحاليږي، دا غي سره د ډیر تعلق او د لین دین چې کوم دی هغه سره د اوسېدلو او ملازمت دې ته خوشحاليږي، دا ځان لپاره شرافت غني او عزت غني. نبی صلی الله علیه وسلم زما عزت مند د بادشاہانو بادشاہ او هغه انسان چې دغه خدمت ته ډایرک الله ته رسي. د عام انسان خدمت کته وکینو کله به الله ته بنزدې شي او کله به نورم تل رسي چې د الله دشمنی. او د نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره هغه ته چاپلوسی کې او څومره دغه خدمت کې هغه ته ټیټو پاس کیږي، په دې سره الله رب العالمین ستاسو عزت او چته او الله رب العالمین ته هغه خوشحاليږي ډیر. نو دا واقعي انس بن مالک ډیر د بختور چې کوم نه مور زویو چې د نبی علی اسلام په شان شخصیت لس کاله خدمت کړی دی. وای د نبی صلی الله علیه وسلم بارک به فرمای خو لیکن په دې لس کالو کې فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. په دې لس کالو کې یو ورځ ماته چرته د سن دی ویل چې الکه اف دا کار دی ولې د سوکو یا دا کار دی ولې د سونه کو، دا خبره چرته ماته نه دا کړی. وای ډیر خوش اخلاق انسان او ډیر عجیب صفات والا انسان، همیشه د بار به تبسم کو خوشاله بو. یو کس به چې راټو نه، یو کس به چې به عزت کو به نه، کم سړی مته خواته راغلی بس یو ځل به چې ولیدو بس بیا چې کوم نه زړه ته وړو او ډایرکټ به ایمان نه وړو، ځکه هغه کې دسي صفات الله رب العالمین ظاهرا او باطنا اچولیو. امدغه انس بن مالک رضی الله عنه فرمای وای ارسلني يوما لحاجه. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل زولې کلمه یو کار یو حاجت یو ضرورت یو چې ورسره دا کار وکوي. په دې کې وای ما ځان سره وې چې دا کار به خامخا کوم ان شاء الله تعالی روان شوم. فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق. انس بن مالک په دې ټیم کې کم عمر او کشرو معصوم وای چې بار وته په بازار کې سما شومان راځم شوی په لار کې چې لوبي کولې وای نو د ماشوم فطرت پیدا چې هغه د ماشومان سره ودري یا غسرم چې کوم نه دا لوبي سره دام شروع کړي. زمو ته ودري د موسم چې د سره شروع شوم. وای د نبی صلی الله علیه وسلم اکار معنی یې سو او دغه چې سب څه لګره ما راشه مې د ذهن نه اوته وای بالکل. په دې کې وخت ډیر تیر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل راووتو، تکلیف ځان لور کو خپل چې کوم روان شو پسې وایشاتنا چې کنه سب نچاونی علماء. فقبض رسول الله عليه السلام بقفاء من ورائي فنظرت اليه وهو يضحك. وایچونی کتل شاته من سر واړه وای نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو او خاندري وای لګیو. دا زمای د کوم دا ډیر یو عجیب خبره ده چې موږ تاسو کې یو کس راولګيږي یو ماشوم خپل کار پس ولګي او سخت ضرورت دي. هغه زمونږ تاسو بس ضرورت دي د نبی صلی الله علیه وسلم هر کار دا چې کوم دی د فائدې نه ډک او ډیر اشد ضرورت به نو کس به لګو او هغه چې کوم ماشومان سره ودرېږي لک شانته نه وخت کې به راشي څومره غوسه کیږي وته یا چې موږ تاسو پس خپل اوسې به خپل ډیر خفکیږي او ډیر غوسه کیږي چې مالې ګرې څه پس یو تکار سکے لوبې کې لارې کولاړي. خو نبی صلی الله علیه وسلم دومره عجیب اخلاق چې په خنداو لګي او خندلې وته وی کتلې وی فرمایلی یا انیس ذهبت حيث امرتك. وای اے انس بن مالک ما چې کار پس لګره وې کمزې ته مې لګره وې کار دی وکړو. انس بن مالک رضی الله عنه په دا ټیم کې ذهن ته خبر راغله چې زه نبی اسلام دې کار پس لګره ما وای ته مې فرمایل چې نعم انا ذهبت يا رسول الله عليه السلام انا اذهب وزت دې وسه پس روانه او دا کار دل پوره کومه. الغرض نبی صلی الله علیه وسلم دومره عجیب اخلاق چې هیڅ یو کس ته به کوم نه بد خبر